بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سوالات وجوابات دا مبارك نشست الله سبحانه وتعالى بتوفيق سر شروع والله سبحانه وتعالى مونږ ټولو ته د دین د زده کړې توفیق راکړي. والله سبحانه وتعالی دې مونږ ټولو ته په دین باندې د عمل کولو توفیق راکړي. اولنی سوال په دې نشست کې هغه یو ورور کړی دی چې نن سبا د دې بعضو تاریخي واقعاتو فلمونه جوړ شوي دي او دغه شان د بعضو صحابه کرامو مبارکه لکه فتح مکه د واقعې دی بارک یو فلم دی، دغه شان د بدر او د احد او د خندق او د نور غزاګانی چي دي. نو زما د یو کسر اختلاف راغی په دې مسله باندې، ما ورته چې دا نه دی جایز، وی هغوی چې دا جایز دي ځکه چې په دې کې مصلحت دی او د اسلام تاریخ راښکاره کول دي او د اسلام د دعوت مخې ته بودي. نو تاسو پکې څه وایئ؟ الجواب، صحابه کرام هغه انسانان دي چې الله سبحانه وتعالی هغوی له یو اوچت مقام ورکړی دی په وجه د دې چې د هغوی ملګرتیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره وه او هغه یې لیدلی دی، په هغه ایمان راوړی دی، په هغه ایمان سره مړه شوي دي. بیا د پیغمبر هر قسمه دفاع کړې ده، مالونه، نفسونه، بچی، اولاد، دنیا، د هر څه قربان کړي په هغه باندې، بلکې ځان یې خاورې کړی د الله په لار کې. نو ځکه دا د مسلمان عقیده ده، د مسلمان چې په دې امت کې غوره انسانان هغه صحابه کرام دي، بلکې د پیغمبرانو نه بعد غوره انسانان هغه زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ملګري. او الله رب العزت په قرآن کې د دې خلکو صفت کړی، محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الكفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله ورضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود. الله دوی صفت کړي چې دا ملګری زما د پیغمبر دی، په کفارو باندې سختی، په خپلو کې ډېر نرم دي او دوی په رکوع کې یا په سجده کې د الله په بندګۍ کې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دوی صفت کړي دی په صحیح بخاری، په صحیح مسلم کې دا حدیث دی، خیر امتی قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم. غوره خلق چې د غوره پیړۍ په پیړو کې هغه ده کومه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی زما ده، یعنی کوم کې چې صحابه کرام دي، او بیا د هغې نه بعد او بیا د هغې نه بعد. بلکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغه خلکو باندې لعنت ویلی کوم خلک چې په صحابه کرامو پورې خاندي. شیخ البانی رحمه الله په سلسله صحیحه کې دا حدیث راوړی، من سب اصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی څوک چې زما په ملګرو پسې بدې ردې وایي، په دوی پورې خاندي، په دوی پورې ټوغې کوي، په هغه باندې د الله لعنت دی او د ملایکو او د ټولو انسانانو. نو دا خو د هغوی هغه مقام دی، رضی الله عنهم ورضوا عنه. الله د هغوی نه راضي او هغوی د الله نه راضي. بله دا الله د دنیا چاڼ کړه، الله د انسانان چاڼ کړو، نو دغه پکې اوچت خلق غوره کړو د پیغمبر د ملګرتیا لپاره. او که د دوی نه غوره وی نو هغه به وله ملګري کړی وی، که د دوی نه غوره وی هغه به ملګري کړی وی، خو د دوی نه غوره نه و، د دوی نه غوره هغه نه و. ځکه زه اکثر د ملګرو ته دا خبره کوم، د هر مسلمان په زړه کې دا راځي چې زه په هغه دور کې وی، د هر مسلمان ارمان دی. خدای دې ساتي چې موږ د دې حقدار نه وو چې په هغه دور کې وی.
دغه لپاره یو مضبوط ایمان پکارو د غر په شان لکه څنګه چې د صحابه کرامو ایمانونه بیا راځو دې مسلې چې نن سبا چې دا فلمونه جوړ شوي د دوی مبارک چې کوم فلمونه جوړ شوي دي دا ټکراو خوري د هغه مقام سره کوم مقام چې الله سبحانه وتعالی صحابه کرامو له ورکړی وجه دا ده سړی څنګه ټکراو خوري او څنګه دا حرام شو نقصان پکې دا ده وجه دا ده اولنی خبره چې دا په صحابه کرامو پورې استهزاء او سخریه ده دا فلمونه جوړول او باغی کې شاته درز لګېدلي او سازونه او سندرې پکې لګېدلي دویمه خبره دا ده څوک چې د صحابي د رول ادا کوي دم یو ډمي نو په بل فلم کې د عشق خبرې کوي په دې فلم کې د ځان صحابي جوړ کړي یعنی کم عقل دا مني د کمزي هغه اسلام دی او دین دی چې یو طرف ته دمتوب کوه د جنکو سره ګډېږه نشې تماشې کوه بل طرف ته بیا د بلال رضی الله عنه هغه کردار ادا کوه په یو فلم کې داسې خبره شو یو طرف ته زیناګانې کوه بل طرف ته د عمر بن خطاب رضی الله عنه کردار ادا کوه دویمه خبره دا شوه دریمه دا چې دا څوک چې د فلمونو او د ډرامې جوړي د دې ګوره دا مقصد نشته چې دین زورور شي خلکو د تاریخ پته ولګي او دې مطلب سره پیسې ګټل ته پیسو سره کار ده دي ځکه خلک دي چې د اسلام د لپاره تر لري د فلمونه جوړي بل خبره کا یو سړی چې دې کې ډېر هر څه دي خو دې کې به لازم دروغ او دوکا او دا به پکې لازم به پکې دروغ او دوکا بل خبره د صحابه کرامو هغه شان او مقام کمول د مسلمانانو په زړونو کې لکه اوس د یوسف علیه السلام قصه براوالو پیغمبرانو په سیم د جوړ شوی ټول یو حکم دی ټول حرام دي د دې فلمونو کته د دې خرڅول د دې نشرول ټول حرام دي یوسف علیه السلام یو فلم کې قصه کې راوستل دی یوسف علیه السلام دی یوسف علیه السلام دیسی وو څنګه چې دوی راوسته نه خو ستا په زړه کې یو نقشه پرې وته اوس چې کلم د یوسف علیه السلام تذکره کوي ته د فلم هغه ډم خبیث راځي مخې ته دغه چې دغه تصویر خو ستا ذهن کې کېناست کنه بیا بل نقصان پکې دا دی چې په دې کې به لازم په صحابه کرامو پسې بدر د ویل کېږي په اسلام پسې ویل کېږي لکه اوس یو ډرامې جوړ کړې د فلم جوړ کړې د بدر مبارک جنگ بدر نو پای کې به یو سړی چې هغه د ابو جهل کردار ادا کوي مسلمانانو ته کنځري کوي ا کردار خو ادا کوي کنه و ابو جهل چې د پلاني صحابي ته کنځري وکړي یې پیغمبر ته وکړي یې اسلام ته وکړي دیم دلته کوي دا مذاق نشو په اسلام پوری دا ټوي کول نشو په اسلام پوری دي کې زره برابر شک نشي چې ټول حرام دي به دا خبره چې کړي چې دي کې مصلحت ته اول خو دي کې مصلحت نشته خو بیا هم د شریعت یو قانونیت ساتي وی چې کله مصلحت راشي او مفسده راشي یعنی په یو کار کې فساد ومشتي په یو کار کې مصلحت ومشتي نو ته اوس دې کې وګوره چې مصلحت ډېر دی که مفسده ډېره ده فساد ډېر دی که مصلحت ډېر دی فساد ډېر دی ایدله سبب پرید کبل پرز د دې کسته خبره صحیح شي چې دې کې سنه سم مصلحت شتي مو خو چې د زره برابر مصلحت به کې نشته وکشم نو به دا قانون تطبیق کړي راځي ګورو چې دې کې مصلحت ډېر دی کې دې کې فساد ډېر دی فساد ډېر چې فساد ډېر دی د لاسه کار ناروا شو او ما بدی منځ کې دغه شان د پیغمبرانو دا مبارک چې کوم فلمونه جوړ کړي دم ناروا دي ټول ناروا دي ما شومانانو ته قصې جوړ کړي دي د کارټون په شکل کې د ایوب علی السلام قصه او د یوسف علی السلام قصه لکه تاسو زمونږ د ماشومانو په ذهن کې د وسنه کې نو چې ایوب علی السلام د دې کارټون په شانو کم چې دی کارټون کې د فلم کې کته ماشومانو تربیت کول غواړي یو عام قصه جوړه کا یو عام قصه جوړه کا ډیر هرستي هم تاسو چې ټول د پیسو ګټلو معاملې ده
استهزاء د سخریه د بدغه اوچتو خلکو پورې او به پورې خندا کوو. منګې د دې امتیانو عام امتیانو د پاره نه منو، د دې امامانو د پاره نه منو، علماو د پاره نه منو، نو څنګه به د صحابه کرامو د پیغمبرانو د پاره منو؟ نو د ټول کارونه سړي دا ناروا دي او په اسلام پورې سخریه ده یو قسمه، والعیاذ بالله. د ورو سوال کړی دی چې ما ته په منځ کې وسوسې ډېرې زیاتې راځي او سوچونه او فکرونه راته ډېر زیات راځي، نو زه څه وکړم او د دې نه څنګه خلاص شم؟ الجواب، وسوسه په منځ کې راتله او سوچونه او فکرونه شیطان د طرف نه دي، او شیطان خو ټولو ته واضح دی چې هغې رسناک دی په دې باندې چې د مسلمان ګمراه کړي او دی د اجر نه محرومه کړي. بس صحابه کرام راغلي وو په رسول صلی الله علیه وسلم پسې، په صحیح مسلم کې دا حدیث دی، او شکایت یې وکړو چې په منځ کې موږ ته وسوسې سوچونه فکرونه راځي. ان الشیطان قد حال بیني وبین صلاتي وقراءتي يلبسها علي. د صحابي وي یا رسول الله شیطان راغلو مونځ را باندې ګډوډ کو، قرات را باندې ګډوډ کو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وتوی ذاک شیطان یقال له خنزب، دا یو شیطان دی چې د نوم دی خنزب دی، راځي په منځ کې. فاذا احسسته فتعوذ بالله منه، نو کله چې ته پته ولګي او محسوسه کې چې د شیطان وستا تنګي، نو اعوذ بالله وایه. او ګس طرف ته درې پیرې لاړې توکه. اصحابي وي چې ما دغه کار وکړو، نو فاذهبه الله عني، الله زمن هغه وسوسې سوچونه فکرونه ختم کړو. نو دې منځ کې د وسوسو سوچونو فکرونو ختمولو اسباب که تفصیلا ذکر کوو، نو هغه ډېر د خو اجمالا دوه یاد ساتئ. دوه، اولنۍ چې ته په دې منځ کې سوچ او فکر هغه څه ته کې څه چې ته کې، بیا به راته دا وسوسې نه راځي او نه به د سوچونو او فکرونه راځي. ته سورة الفاتحه وایې چې تا ته د پته چې سورة فاتحه څه مطلب دی، دا زه څه کوم، رکوع څه مطلب دی، سبحان رب العظیم څه مطلب دی، سبحان رب الاعلی څه مطلب دی، دا امام چې دا قرات کوي دی څه وایي، دا امام دلته ولې ودرېد، دلته ولې دا آیت په دویم پیرې وي، ولې دا آیت دریم پیرې وي، ولې دا امام په جړا شو، چې دې هرې خبرې ته ستا سوچ ستا مونځ به صحیح هغه به برابري او شیطان ته به موقع نه میلاویږي. دویمه خبره د شیطان سره مقابله، چې کله شیطان ته د وسوسې راولي د سوچونو او فکرونو، نو ته د شیطان په لاس کې ځان مه ورکوه چې او به صحیح دی چې ته ما سره څه کې کوه، بلکې ته یې مقابله وکړه، څنګه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیث کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ووایه. درې پیرې ګس ته لاړې توکلی شي. دغه شان شیطان ته دا خبر وښایه چې ما ته پته لري چې ته په ما باندې مونځ خرابول غواړې، خو نشي خرابولی. نو د دوه خبرې اهمې دي، یو دا چې ته د که مونځ چې کوې چې دې ته دې سوچې، او دویم د شیطان سره مقابله، هغه ته به ځان نه تسلیموي چې به صحیح د ته وایي داسې به وي نه. اگر که د دې مسلې جواب ډېر مفصل پکار دی او هغه اسباب موږ په نورو ځایونو کې ذکر کړي، خو دلته را دوه اجمالا یاد ساتئ، والله اعلم. دا یو ورور سوال کړی دی چې تا دا خبره کړې ده چې قرآن په مړي پسې ووایي بخې ورته، نو دا هغه ته نه رسي او د عمل نه ثابت، نو بیا دا څنګه ثابت دی چې صدقه رسي؟ نو صدقه دې رسي او د قرآن قرت دې نه رسي، ولې؟ الجواب، په دې مسله کې د علماو دوه اقوال دي چې مړي ته د نیکو اعمالو ثواب رسي او که نه، چې بلې وله کوي. اولنی قول دا دی چې ته چې څه کې مړي ته ثواب رسي، چې څه دي خوښ یې هغه کوه، مونځ، روژه، حج، عمره، صدقه، دا ټول هر څه ورته ورسي. په دې باندې دوی سره هېڅ دلیل نشته، صرف قیاسات دي بس. دویم قول دا دی چې مړی ته د هغه عمل ثواب رسي چې شریعت کې راغلی او دلیل پې، نور عام عمل هغه ته ثواب نه رسي. د دلیل په رڼا کې دا قول مضبوط دی. د دویم
زمونږ کار دلیل سره دا کار زمونږ دې سره کار نشي چې څوک یې وایي کار زمونږ دې سره دی چې وایي نو د څه د لاسه وایي او څه دلیل دی ورسره دې سره زمونږ کار دی قرآن کې ګوره الله دا خبره کړې ده وان لیس للانسان الا ما سعى انسان ته به د قیامت پر ورځ هغه څه میلاویږي چې څه پخپله کړي دا شان حدیث کې دا دی چې اذا مات الانسان یا اذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله الا من ثلاثه د آدم بچی چې مړ شي عمل بند شي مگر درې من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له صحیح مسلم کې دا حدیث دی نو نیک عمل بچی چې مور پلار ته دعاګانې کوي او یې داسې علم کړی چې خلکو ته د فایده رسولي او دریم صدقه جاریه ګوره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تر وفات شوی حمزه رضی الله عنه خزه وفات شوی د خدیجه درې لونه وفات شوی دي د خو غنیږدي خپلوان دي کنه نور لري خلا پرېدا په یو ځکه دي څوک ثابت کی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د غوی طرف نه قران ویل او غوی ته بخله یی د غوی طرف نه چې 2 رکعات نفلی مونږ کړي یو ځکه مدانه نه خلونه څوک ثابت ولې شي کوم مبارک چې دلیل لاغلی دی هغه شته دلیل سره د ټول نه غټه دعا د ټول نه غټ خکول د مړی سره د لپاره دعاګانې وخته چې دغه موږ نه کوو کوم چې ډیره فائدہ رسي موږ نه کوو نو دویم د ثابت دي حج او عمره دغه شان فرضي روجي کې پاتې دغه شان صدقه دغه طرف نه کیږي د اعمال کم دي چې یاد شو دعا حج او عمره فرضي روجي صدقه په صدقه کې ډېری خبرې راځي لکه جمعات تی جوړ کو لار دی جوړ کړه د اوبو سہولیت تی پیدا کو د دین کتابونه دی نشر کړو بل دې څه کړه ټول په صدقه کې دن راځي خیرات تی کو نام صدقه کې راځي دشتي خدای نشتی چې قران ختم کا او بیا غوي ته وبخ نو بیا د باز خبر خورانه کی چې یو خو قران ختمي او ثواب مړی ته بخي دانشتي نو بیا به دوی مده طریقو کې چې قاریان راجمه کې او هر یو له سپاره ورکی د اوسکار خوران اوسکار سکو خوران دغه دې به خنه راو وکړه دانشتي په شریعت کې خدای ارور دا سوال داري چې بیا څنګه وي تاسو صدقه کې او د قران ثواب چې بخي مړی ته بدی کې څنګه فرق شوم وایي فرق دلیل دلاسه شو زه دې مسلې تفصیل نظم چې تاسو ته په حج هم دلیل خو په عمره مو خیمه او په دعا او بیا خبره وګدش صرف د دې صدقه خیمه چې تاسو کړی چې د زړه مطمئن شي په صحیح بخاری صحیح مسلم کې د حدیث ته د عائشه رضی الله عنها یو کس راغی پر رسول الله په سویا رسول الله زما مور مړ شو او که موقع ته ملو شوی خبره کړه وینو هغه به صدقه ورکوله نبی دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی ز صدقه ورکوله شم دغه طرف نه فهل لها اجر ان تصدقت عنها پیغمبر صلی الله علیه وسلم نعم صدقه ثابت شو ده چانه پیغمبر نه خبره ختم شو نمکر خود پیغمبر سره چې څوک وایي چې قران ختمو به ور بخمړي پسې د قشن یو ټوس دلیل دی مونږ ته وخه چې راغلی بل خبره زمونږ څه دښمنی ده د حدیثونو سره یا د مړي سره چې یو شی ول ثابتو بل ول نه ثابتو خو چې په شریعت کې نه راغلی نو مونږ یې څنګه ثابت کو نشتی پیغمبر نه ثابت صحابه کرامو نه ثابت د دې سلور امامانو نه ثابت د کوم ځای اوس مونږ ثابت کو به زوري ثابت کو چې زموږ علاقه کې خلک کوي زموږ د علاقې سره د علاقې د مولیانو سره څه کار دي زموږ کار خو د قران او حدیث سره قیامت پر ورځ به تاسو هم د دې کې پوه شو به دې مسله کنه والله اعلم دا یو خور ته پوښ کړی دی چې یو خزه یو جنې په کور کې د رور په مخ کې لو پټل لري کولای شي او کنه یا صادر لري کولای شي او کنه الجواب
زنانه د محارمو په مخ کې محارم لکه پلار رور دغه شان زوی دغه شان رواره دغه شان خوره دا به ټول بدن پټ ساتي د دوی په مخ کې مګر هغه چې غالبا راښکاره کېږي او غالبا چې ښکاره کېږي هغه مخ دی سر دی سټ دی لاسونه خپې سنګلې ورسره لږې ښکاره شي دې کې هېڅ حرج نشته دې کې څه حرج نشته الله په قرآن کې په سورة النور کې ولا یبدین زینتهن او دوی به نه راښکاره کوي خپل ښایست خپلو خاوندانو ته هغوی ته راښکاره کولی شي پلارانو ته د خاوندانو پلارانو ته سخر ته سخر په مخ کې دغه ځای چې کوم غالبا راښکاره کېږي دا ښکاره کېدی شي زامن او ابنای بعولتهن یا د خاوندانو زامن چې د بلې ښځې نه او دغه شان رونه او دغه شان رویرونه او دغه شان خورهیونه دوی به مخکې ښکاره کولی شي نو دا زینت څه شی دی الله چې وایي چې دا به نه راښکاره کوي د عامو سړو په مخ کې مګر د دوی یو دغه الله ذکر کړو نو دا فایده یې ده ساتي ولا یبدین زینتهن نه دې راښکاره کوي ډول مطلب دلته دا دی نه دې راښکاره کوي زینه د ډول نه دې راښکاره کوي زینه د ډول مګر د محارمو په مخ کې خو زینه د ډول څه دي په ګوته باندې صحیح په ګوته باندې ګوتې د څه شو ډول شو په لاس باندې غاړه کې امیل غوږ کې والی خپو کې پنځیب همدغه ځایونه راښکاره کېږي نو که دا چېرته راښکاره کړي د پلار په مخ کې رور په مخ کې هېڅ خبره نه هغه شو مخ ویښته سر او دویم ير شو لاسونه خپې بل مرۍ که دا راښکاره کړي هېڅ خبره نه ده خو دې ځای کې یو مسله هغه دا وایي چې صادر او لوپټه بلکل لرې کول صادر او لوپټه بلکل لرې کول مسله چې موږ کوم بیان کړه صحیح د سر ښکاره کولی شي مخ ښکاره کولی شي که مرۍ ښکاره شي هېڅ خبره نه خو صادر او لوپټه بلکل لرې کول چې د هغې سینه ښکاره شي د هغې ملا ښکاره شي د هغې خېټه ښکاره شي نه دغه نشي کولی دغې نه هم فتنه جوړېږي د دغې نه هم فتنه چې زنانه ده مثال کې تنګې جامې اچولې دي یا که کولاوي مه اچولې دي خو چې د ښایست جامې دي او هغې د لاسه فتنه جوړېږي د ورور په مخ کې د دې چې د سینه مخ ښکاري د دې ملا مخ ښکاري د دې خېټه مخ ښکاري دغه فتنه ترې جوړېږي یا د ورور په مخ کې یا د تره په مخ کې یا د ماما په مخ کې یا د رواره یا د خورهی نو د هغوی په مخ کې لوپټکه په سر نه پرته یا صادر نو څه حرج پکې نشته خو بلکل لرې کول نه دي روا بلکل لرې کول نه دي پکار ولې ځکه چې شریعت چې څومره اجازت ورکړم د هغې مره اجازت پکار دی او بله د دې نه فتنه جوړېدی صحیح د پلار دی سخر دی دا مشران دي یا تره شو یا ماما شو خو داسې واقعي پکې هم راغلي دي او دا زه بدګماني نه کوم ما نه به خفه کېږئ نه به دی چې سخر په انګور باندې مین شوی نه دي راغلي داسې پکې هم راغلي یا هلک په ترور مین شوی چې هغه ترور یا لکه د پلار د طرف نه ترور دی یا د مور د طرف نه ترور دی او دی پې مین شوی دی شوي دي که نه شوي داسې هم شوي نو ځکه صادر بلکل لرې کول اگر که دا محارم دي خو بیا هم د دوی په مخ کې صادر بلکل لرې کول دا نه دي پکار والله اعلم دا یو روز سوال کړی دی چې هغه کومه دعا ده چې انسان به د باران د کېدو په وخت کې وي او دغه شان چې کله برېښنا او ګړزا په اسمان کې واوري او بل وی دا خبره صحیح ده چې دا بعض خلک وایي چې کم ټیم کې باران وریږي نو دې ټیم کې دعاګانې غوښته ښایي ځکه چې دا قبلي الجواب
د عائشہ رضی الله عنها روایت ته په صحیح بخاری کې ده چې کله به باران وریدونو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی اللهم صیبا نافعا، یا الله فائدمن باران کی، برکتی باران کی، ټول معنی صحیح دي. نو په دې چې باران وریږي دي څه به وي څه شي اللهم صیبا نافعا. بعض روایتونو کې دي سم راځي په سنن ابي داود کې ده اللهم صیبا هنیئا، اللهم صیبا هنیئا، دی او دغه معنی یو شان کدا دی یو کاغذ دی دوه صحیح دي. بل مستحب کار باغ ټیم کې درځي انسان باران ته بدن ور صحیح سخ کار کی، د بدن صحیح سخ باران ته کار کول دا مستحب دي. د انس بن مالک رضی الله عنه حدیث ته په صحیح مسلم کې ده وی چې اصابنا ونحن مع النبي صلی الله علیه وسلم مطر، موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره باران شو، فحسر رسول الله ثوبه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا کپڑا د بدن سری سینه اوچته کړه یا سریخ کارکو خپل غرض د بدن سیسه ورته کار کړه حتی اصابه من المطر، نو د باران په ولګېدو. موږ ته چې رسول الله دا کار دی ویلو کې وی چې لانه حدیث عهد بربه، الله د خوانه راغی کوم ځای راغی د الله د خوانه الله ته نږدې کې بری نه راغی، نو دا مستحب کار دی. بیا دا چې کله باران ډیر تیز شي او یری د تباہی او د عذاب او د نقصان، نو بیا بداوي د دعا ثابت ده په صحیح بخاری کې ده اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والضراب والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. یا الله زمون په خو شای کې وي، په خړونو کې، په غرونو کې، په ونو کم ځایونو کې چې ونی راخیږي یا الله الته کې اجمالی معنی یې ده. نو دا په دغه ټیم کې ویل ثابت دي. باران مسله دا شو. به دا ګړزا چې کېږي د برېښنا، نو ما ته خو دې کې سدي سنې معلوم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه چې هغه څه دعا خولي خو دومره ده چې امام بخاری رحمه الله په الادب المفرد او امام مالک په موطأ کې روایت راوړی ده د عبد الله بن الزبير رضی الله عنهما چې هغه چې وکړه دا ګړزا ووري د پاسمان کې، نو خبرې به پرې خو دی او دا به وی سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكه من خيفته، او دا آیت دی په سورۃ الرعد کې، سورۃ الرعد کې دا آیت، او بیا به دوی چې ان هذا لوعید شدید لاهل الارض، وی دا الله طرفنا ير ورکړې شو ډیره سخت ير زمکه والو ته، نو دغه به کې ثابت دی. بیا دا تپوس کې ضرور چې د دعا قبل دا او نو دا ثابت دی په مرفوع حدیث کې د سهل بن سعد رضی الله عنه حدیث، امام حاکم رحم الله راوړی صحیح دی، امام طبرانی راوړی چې دوه خبرې دی الله نه واپس کوي. الدعاء عند النداء، د بانګ نه ورسته د اذان نه ورسته دعا غوښته او د اقامت نه مخکې، او دویم وتحت المطر، او دعا د باران په وخت کې الله نه واپس کوي. نو دا ثابت دی په صحیح سند سره ولله الحمد. دا یو خزي سوال کړی دی چې زما خاون مال طلاق را کړی دی او دا غي او زوی ما سره دی وړوکې ماشوم، نو هغه د دې لیدو لراتله غواړي دی ماشوم لیدو، نو ماته د وجتاب وسره مو وینم، نو آیا د د لپاره د جایز دي چې ما ویني؟ الجواب چې کله طلاق واقع شي، د طلاق صحیح طلاق وشي او د دې مور پلار سره د خزي خاون سره یو ماشومي چې هغه ته ضرورت دی د پیو د ساتلو، نو دا مسله فائدې د پاره د ساتي چې دې کې حقدار مور ده تر څو چې بل واده نه کړي. کبل واده کړي بیا به مور حقدار نه وي. د کوم وخت پورې مور حقدار چې د ماشوم وو تو کالو ته ورسي، ولی ځکه چې د وو تو کالو پورې د دې ماشوم خیال پلار دې سنشي ساتل لکه څنګه چې څوک ساتي مور یې ساتي، دغه حق. او په دې باندې دلیل له امام احمد بن حنبل رحم الله په مسند کې راوړی، په سنن ابي داود کې مشتي
چې یو ښځه راله په رسول صلی پسې یا رسول الله دا زما زوی و ماشوم یې خپل یادو زما په خېټه کې دی 9 میاشتې پاتې شوی دی بیا مې له خپل پی ورکړي دي بیا زما په غېږ کې دی پاتې شوی دی وان اباه طلقني او پلار یې چې دی ماله طلاق راکړو واراد ان ينتزعه مني غواړي چې اوس زما نه بوځي انت رسول صلی الله علیه وسلم انت احق ته ډېره حقدار یې په ده باندې به په ده باندې ما لم تنکحي چې څو پورې دی واده نه یې کړی بل میړه سره بل خاوند سره نو ته پې حقدار یې کوم وخته پورې چې څو پورې د ماشوم هوښیارتوب ته نه یې رسېدل بیا د علماو د فقهاو په دې مسله کې اختلاف دی چې د خاوند خو به ځي راځي د دې هغه زوړ خاوند یادوم کوم چې طلاق کړی او د دې ماشوم پلار د پلار خو به د ماشوم لیدو له ځي راځي خو څومره مدت کې به ځي بعضو څه ویلي بعضو څه ویلي خو صحیح خبره ده چې دا خبره عرف ته راجع ده یعنی د خلکو عادت ته راجع ده چې کوم هغوی مناسب ګڼي چې مثال کې په هفته کې یو پیر دی راځي په هفته کې 2 پیرې راځي یا په میاشت کې 2 پیرې راځي هېڅ خبره نه ده چې څنګه هم دوی اتفاق وکړو او دا اوس یاد ساتي چې د ماشوم خرچه په دې وخت کې په چا ده هغه به په پلار یې وري او که دا زنانه ته د دې پیسې غواړي چې دا له پی ورکوي نو هم به له دې پیسې ورکوي د دې خرچه به ورکوي د دې چې دی به پې خرچه کوي نه دا چې دا ښځه به په خپل بچي باندې خرچه کوي نه بیا دلته د خور اصل سوال له راځو هغه دا چې زه طلاقه کړې یم نو چې طلاقه شوه او عدت تیر شو دی را واپس نه کړه نو دا بلکل پردی ښځه شوه بلکل څه شوه پردی ښځه نو آیا یو سړي له جایز دي چې پردی ښځې سره کښېني او هغه وویني بغیر ضرورته نشي لیدی نو دا سړی که چې ته دې کور ته راځي نو دې خور له پکار دي چې پرېږدي چې د خپل بچی ویني او د ظلم دی که د دې نه منع کوي دیو الله تپوس کې نو د بچي لیدو له راتلی شي او که دی پسې بوځي د هغوی کور ته نو دا هم صحیح ده بیټک ته پسې وباسي دا هم صحیح ده خو دا ده چې دا پسې نشي وتی دا ښځه پسې نشي وتی ځکه چې دوی په منځ کې هغه رشته څه شوه ختمه شوې نو دا بلکل پردی ښځه ده والله اعلم دا یو روز سوال کړی دا بس سوالونه ناشنایي خو لازم به یې کوو ځکه چې موږ ته راشي زه تاسو ته هم بس سوالونه ګورئ ډېر پکې زه لرې کړم ختم یې کړم چې هغه بلکل سړی چې دا راسنګ سوال کړی خو بیا هم د علماو او د دعاتو د دوی دا کار دی او د مفتیانو چې دوی له به د امت مسلې راځي او دوی به د هغې جواب ګوري د قرآن او حدیث په رڼا کې نو دې سره راشي کله ناکله ناشنا سوالونه دا یو روز سوال کړی دی چې زما ښځه وایي چې زما ښځه ماته وایي چې ستا مور زما نه ګوتۍ پټه کړې ده یعنې څوک یادوي خواښ یادوي خپله خواښ یادوي چې دې ګوتۍ پټه کړې ده نو ما مور ته ووایي چې ته قسم وخوره په قرآن باندې ښځې ته مې نه وویلي چې ما قسم ورکړو خو مور ته مې ځان له ووایي نو آیا زه په دې قسم ورکولو باندې ګناهګار شوم او که نه او ویدا یې د ساتئ ویدا خبره پکې یاد ساتئ چې زما مور داسې غلاګانې مخکې کړي الجواب ډېر ورته موږ دا وایو چې ستا دا ذمهواري ده چې ته هر مشکل په ښه طریقه باندې حل کړي چې کوم د ده او د ده د ښځې او د ده د مور په منځ کې راځي مور به نه خفه کوې او د ښځې سره به ظلم نه کوې څومره ښکلی شریعت مور مه خفه کوه او ښځې سره ظلم مه کوه صحیح ده چې د مور حق ډېر زیات دی او د هغې په شان حق په دې بچي باندې د چا نشتی دغه شان د پلار حق دی خو دومره ده د هغې مطلب دا نه چې نورو د حقونه پکې تېر کړه د هغې مطلب نه که زموږ د پښتانه په دې قصه کې ګډوډ شي ځان نه به سم دینداره جوړ کړي د مور حق ادا کوي د چا هغه پکې وخوري د ښځې حق وخوري د بچو حق وخوري یا به د ځان نه سم عاشق جوړ کړي مینه ناک ښځې سره به مینه ډېره کړي د چا حق به وخوري د مور پلار حق به وخوري د خویندو وروڼو حق به وخوري نه
مسلمان مؤمن و خيار هغه دی چې هر چاله دغه حق ورکړي. مور خپل حق دی، د پلار خپل دی، د بچو خپل دی، د ښځې خپل دی. ضرور ته موږ اول دا وایو چې دا مسله په ښه طریقه حل کړه. دویمه دا ورته هم رایادوو چې ګوره دا نه دي جایز یو مسلمان له چې په بل مسلمان باندې تهمت ولګوي او بدګماني وکړي په هغه باندې. ان بعض الظن اثم، الله په قرآن کې وایي ځکه چې بعض ګمانونه څه دي؟ ګناه ده. او دغه شان پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حدیث کې دا خبره کړې په صحیح بخاری صحیح مسلم کې دی ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث. بدګماني باندې کوي بچا باندې، دا ډېر غټ دروغ دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا، یو بل جاسوسي مکوي، یو بل بغض او کینه مکوي. حاصل د خبرې دا دی چې دته موږ دا وایو دی رور ته چې ته په ښه طریقه باندې مسله حل کا، او د ښځې ته ولم دا وایو چې اسې بهتان چې ته ونه لګي. بیا راځو دې مسلې ده چې دوله قسم ورکړی، په دې باندې دې نه ګناهګارېږي، په دې باندې دې نه ګناهګارېږي، خصوصا داسې قراین شتي چې مخکې هغې غلا کړې ده. او دا خو شریعت دی، د شریعت دا یو قانون دی، البینة علی من ادعا والیمین علی من انکر. څوک چې دعوه کوي ګواه به هغه ښیي، او قسم به څوک خوري؟ قسم په چا دی؟ په منکر باندې دی. دې کې د مور منکر دی، ما غلا نه ده کړې، او د ښځې سره ګواه نشته، د ښځې سره ګواه نشته چې هغوی ما لیدلې ده، ګواهان نشته، مور انکار کوي، نو دی به قسم ورکوي. خو بیا ورته موږ دا وایو که چې د داسې مسله رام شي او حل کول یو سړی غواړي، نو پکار دی چې ځان لی د مور سره حل کړي، د ښځې او د بچو په مخ کې نه، چې د هغوی مقام د هغوی په نظر کې هغه کمزور ښکاره نه شي. والله اعلم. دا یو روز سوال کړی دی چې زما د ښځې سره سره دي او هغه ته زکات وباسي، نو آیا په هغه پیسو باندې زکات ورکولی شي؟ هغه پیسې په زکات کې ورکولی شي کومې چې زه دې ښځې له ورکوم د خپل طرف ناسي، چې د ځان سره کېده ستا شوې بیدار علي، نو هغه زکات حساب کې د سروغ، نو دغه پیسې ورکړي. دا صحیح دي که نه دي؟ الجواب، کله چې د ښځې سره سرې د استعمال په دې کې زکات شته او که نه ده، د علماو په منځ کې اختلافي مسله ده. مخکې موږ د دې مسلې تفصیل په یو څو ځایونو کې کړی. او که دا ښځه زکات ورکوي د دې سونې نه کومه چې دی استعمالوي او دا نصاب ته ورسي او په دې باندې یو کال تیر شي او د دې سره بالکل سنی چې دی ورکي او خاوند د طرف نم دې ته پیسې نه میلاوي، نو دغه سرونه به یې ورکوي، دغه سرونه به یې ورکوي، د هغې حساب به وکړي، هغه امر سره چې دا وباسي یا هغه خرڅ کړي، په هغې باندې بیا هغه پیسې بیا په غریبانانو کې تقسیم کړي، دا عمله جایز دي. خو دا رور وایي چې زه وله پیسې ورکړم د خپل طرف، نو ورکولی شي، هېڅ خبره نه. دا پیسې چې ده ورکړې دې ښځې له، دا د هغې شوې، دا د هغې شوې، نو دا خو د هغې پیسې دي، دا د هغې پیسې دي، نو هغه دا مال د هغې شو، چې د هغې شو، نو هغې په زکات کې ورکولی شي، په دې کې څه حرج هغه نشته. او که چېرته دا خاوند وایي چې زه د هغې د طرفه ورکوم، یعنې هغې له نه دي ورکړي، خو ښځې ته یې ووایي ستا څو زکات دي؟ هغوی په ما باندې زکات مثال کې 200 روپۍ دي، دی وایي زه دا 200 روپۍ ورکوم. نو دې کې به دوه مسلې یادې ساتئ. یوه، دا خاوند د ښځې د طرف نه زکات ورکولی شي، خو په دې شرط سره چې هغې ته به یې ویلي اول، ځکه چې دا عبادت خو یو نیت غواړي که نه، عبادت څه غواړي؟ نیت غواړي. اوس دا ښځه ده ته د هغې زکات ورکې، کال 2 کال هغه خبر هم نه ده، نو د هغې د طرف نه خو نیت په کار دی که نه د دې چې د زکات وویستې شو، دا عبادت. دویمه مسله، دا خاوند چې کومې پیسې ورکوي دې ښځې له، او یا د ښځې د طرف نه زکات ورکوي، دا به ګوره د ده زکات نه وي، دا به د ده زکات نه وي، ځکه چې خاوند ښځې له زکات ورکولی شي؟ نشي ورکولی. والله اعلم.